هیڅ مې په خاوند نه پوهېږم چې څه خوري، خو له ما څخه یې چرګه جوړه کړې او هره شپه راباندې سپرېږي او ښکته کېږي. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نشان ووهئ. مننه. هیڅ نه پوهېږي هغه خلک چې که غواړي چې به ښځه وخیږي او ښکته شي نو کولی شي له دغې نسخې څخه یا هم له دغو څو شیانو څخه په ډېرې اسانۍ سره ګټه واخلئ. تاسو کولی شئ خرما، کلونجي تیل، هګۍ او دا سره ګډ کړئ. د جوړولو تر ټولو بهترینه او اسانه طریقه یې څنګه ده؟ لومړی به تاسو هګۍ راواخلئ او دا به د سپینو او زیړو سره مکس کړئ. کله مو چې دا مکس کړو نو باید تاسو ته یادونه وکړم چې دې کې څلورم شی هم مهم دی چې دا هم باید حاضر اوسیږي. یعنې دغه درې خو چې زما تاسو ته ویل د کلونجي تیل دی، هګۍ دی او خرما ده، خو درېیم شی هم تاسو ته آخر کې وایم ځکه چې باید تاسو له دې ویډیو څخه په مثبته طریقه ګټه واخلئ. باید په دغه طریقه جوړ شي. 3 هګۍ به واخلئ او دا به یو ګیلاس کې واچوئ. د کاشوغې په سر سره به یې ولړئ. له هغه وروسته به تاسو کلونجي تیل واخلئ او دا به هم ورسره مکس کړئ او ګډ به یې کړئ. کله مو چې دا ګډ کړو نو تاسو به دا راواخلئ او جوسر ته به یې واچوئ. دې سره به لس دانې خرما هم واچوئ. له خرما وروسته چې تاسو ته ما وویل چې آخر کې تاسو ته وایم هغه شوده دي. شوده باید پاخه اوسېږي. شوده مو چې کله واچول نو تاسو کولی شئ دا پرېږدئ او په جوسر کې تر هغو پرېږدئ تر څو یې سمه دمه جوړه شوي. بیا کولی شئ هر ټیم چې کله تاسو سیکس کوئ، یعنې که څوک وغواړي چې په خپل بدن کې مثبت رول ولوبوي دغه که نقصان، نو تاسو کولی شئ هر سهار تاسو کولی شئ دا په نهارې وخورئ. د سهار تر ټولو بهترینه نسخه داسې ده چې هر څوک چې په سهار کې دغه شیان یا دغه خواړه وخوري مثبته نتیجه یې دا ده چې په سهار کې د انسان معده ډېره صفا وي او بیا ویټامین دومره زر کشف کوي یا هم دومره زر ویټامین له دغو شیانو څخه اخلي چې هیڅ یو وخت کې هم نه اخیستلی شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د دې ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.